یو چا تپوس کړی ده چې یو سړی د اودس کوي اودس مونږ چې ورته چارندام وایو خو لیکن چې اودس ته کیني نو درد پې راځي او اوبو سره ورته تکلیف رسی چې اوبه استعمالوي نو په هغې ورته تکلیف رسی نو زموږ فقهای کرام فرمایي که چېرته یو سړی ده او هغه ته اوبه تکلیف رسوي بیماروي یا خدا یقیني خبره ده چې دا وایي زه اوبه استعمالومه نو ما ته تکلیف رسی او یا خدشه ده چې یاره ده یا خو مو به مړ کړي یا مو به مرض سیوا شي نو زموږ فقهای کرام فرمایي دا د تیمم وایي تیمم کوه بس او په هغې باندې اودس کوه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي یو سړی ده چې هغه ته اوبه نه میلاویږي اوبه ورته نه میلاویږي نو که دا 10 کاله تیمم وکړي نو دا وله خیر ده 10 کاله دا ګورې صحت نه ده معنا څه 10 کاله ډیر دي او که د 10 کالو نه زیات شیم نه څه پروا نه ده خو لیکن 10 کاله خو ډېر زیات ته که نه یو سړی د هغه ته اوبه نه میلاویږي او یا یو سړی د اوبو ورسره شته خو سره د اوبو نه په اوبو باندې قدرت نه لري اوبه استعمالولی نه شي تکلیف ورته رسي بیماري پرې راځي او هر قسمه بیماری پې راځي نو که دا اوبه نشي استعمالولی نو زموږ فقهای کرام فرمایي دا د په اوبو باندې اودس نه کوي بلکې دا د تیمم وایي او د دې فقهای کرام یو مثال ذکر کوي یو سړی د ته په سفر باندې روان او تا سره اوبه نشته او ملګری دی د هغه سره اوبه شته نو اول خو ته د هغه نه اوبه وغواړه چې وروره ماله اوبه راکړه زه اودس کومه که هغه دله اوبه در نه کړي نو که بیا دې وس کېدو نو بیا ترې نه په پیسو باندې واله پیسو باندې ترې نه اوبه واله او که چېرته هغه زیاتی نه کولو اوبه په 10 روپۍ فرض که بوتل میلاویږي او چې تا ورته ضرورت شو نو دا وایي که په 20 خلې نو زه به دله بیا درکړم زموږ فقهای کرام فرمایي نه دغه 20 روپۍ باندې ترې نه ماخله بیا دغه ټایم کې تیمم وکړه ځکه ته تر هغې پورې مکلف یې چې تا تر څه پورې وسو او د وس نه غیر خو ته نه مکلف نو لهذا اوبو مه استعمالوه په ګرانې بیې ترې نه ماخله ولې دې کې ضرر ډېر زیات ده لهذا تیمم وکړه نو کم سړي باندې چې اوبو تکلیف رسوي ورته بیماري ورته پرې راځي او دا خدشه ده چې زه بیمارېږم او مرګ به راته راشي یا به راته سخته بیماري ولګي نو اوبه مه استعمالوه ته تیمم کوه دغه وخت کې او تا دپاره دا کافي ده بس قرآن پاک کې الله پاک جل شانه فرمایي وان کنتم مرضا او علی سفر فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا کو چرته بیماران وای او یا په حالت ته سفر کې وای اوبه مو پیدا نه کې نه به تیمم په پاکې خاورې باندې ووایا لهذا بیمار بغیر د اوبو نه چې اوبه نشي استعمالولی هغه ته د تیمم اجازت ده